په دې کې د اسلامي میاشتو حساب دا زده کول په هر مسلمان باندې فرض دي، ځکه چې د عباداتو دارومدار د اسلامي میاشتو په حساب سره دی. دیکھو د یوم عاشوري روزه نیسی نو دا هم په اسلامي حساب سره نیسی. دیکھو د شعبان د میاشتې روزي نیسی ناغم د اسلامی میاشتې په حساب سره بنیسی. دیکھو د ایام بیز د هر اسلامی میاشتې 14 14 او 15 تاریخ باندې روزه نیسی نو دام په اسلامی میاشت سره دی. د رمضان المبارک روزي کو نیسی په اسلامی حساب سره دی. د شوال د میاشتې شپږ روزې کو نیسی په اسلامی حساب سره دی. او دا رنګ کو د حج کوي نو هغه په اسلامی حساب سره دی. نو د مسلمانانو د عباداتو دارومدار په اسلامی میاشتو سره دی. د دې وجنه اسلامی میاشتو نمونه زده کول او په دې باندې ځان فوه کول دا په هر مسلمان باندې فرض دی. بیا فرض په دوه قسمه دي، یو فرض کفایي دی او دویم فرض عین دی. فرض عین دا دی چې هر انسان به په خپل ځای باندې ادا کوي، یو سړی د بل طرفه نشي کولی. هر مسلمان به مونځ کوي ځکه دا په فرض دی، نو کو بل تن مونځ وکړو نو د ذمہواري په هغې باندې نه ختمېږي، دی به ځان له مونځ کوي. فرض روزه به هر یو تن ځان له نیسي، کو یو روزه ونیوه او بل ونه نیوه نو د بل ذمہواري نه خلاصېږي. دې ته فرض عین ویلی شي. یو فرض کفایي دی. فرض کفایي دې ته ویلی شي چې په یو محله کې په یو علاقه کې څه کسان یې وکړي نو د نورو ذمہواري خلاصه شوه. لکه جنازه دا فرض کفایي ده، نو کو یو مړی بغیر د جنازې نه دفن شو نو دغه ټول کلیواله ګناهګار دي، کو یو تن هم جنازه ونه کړه. او که څه کسان راله او د هغه جنازه یې وکړله نو د نورو کسانو ذمہواري خلاصه شوه، خو ثواب د چا وشو؟ چا چې دا عمل وکړو، چا چې دا جنازه وکړه. نو دارنګې د اسلامي میاشتو حساب معلومول دا فرض کفایي دي. کو څه کسانو ته دا حساب معلوم و نو د نورو کسانو ذمہواري څه شوله؟ خلاصه شوه. نو دا ذمہواري چا اخیستې ده؟ علماو اخیستې ده. علما دا حساب یادي او تاسو ته ښیي چې پلان کې ورځ روزه شته او په پلان کې ورځ نشته، اختر کله دی او کله نه دی. نو علماو دا حساب یاد کړی دی، نو ستاسو ذمہواري خلاصه کړې ده. نو موږ له د علماو شکر ادا کول پکار دي، د هغې احسان منل پکار دي. ورنه کو دې علماو نه وی یاد کړی بیا موږ ټول ګناهګارو په دې کې. ځکه د اسلامي میاشتو حساب چا له ورځي؟ هېڅ چاته نه دی معلوم، ډېرو لږو کسانو ته معلوم دی. او انګریزي حساب هر چا ته معلوم دی. جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای دا هر سړی یادوي. کوئی سکول ویلی دی او کو نه دی ویلی. یو سړی د سکول په شام نه دی تللی نو تا ته به شروع شي جنوري او فروری به درته یادوي. هلکه دا دی کوم ځای نه یاد کړي دي؟ تا خو سکول هم نه دی ویلی. نو که ماشومان دی او که لوی دي، تعلیم چا کړی دی او که نه دی کړی، ښځې دي او که نر دي، نو جنوري او فروری ورته ورځي. خو که ته ورته وایي د اسلامي میاشتو حساب ووایه، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، دا حساب ووایه، دا یو تن ته نه دی یاد. دا هېڅ چاله نه ورځي. نارینه و له خواړو ورځي نه، او ښځې لا بیا ښې دي، هغې ته لا څه ناڅه بیا یادي، خو هغې ورله ځان له نومونه ایښي دي. اگر چې نومونه یې ورله ځان له ایښي دي خو یاد دي ورته که نه. هغې ورته اسانه حسین او سفر او لومبۍ خور او دویمه خور او دغه حساب دی د هغې. نو د هغه اسلامي میاشتې هغوی خو نومونه ول هغې خپل ایښي دي. نو بیا د دې سړو نه په دې باب کې بیا دا ښځې لا ښې دي.